دغه ړانده او کاڼه حکومت زموږ ولسونو ته مرمۍ نیولې دي، زموږ ولسونو ته طایرې نیولې دي، ته ولسونه بمباروي، ښځې بمباروي، سیاسرې بمباروي. دا برای ماخستان د عبدالله خان یا د جتانو په کلي کې دغه بمباري سوی ده، پر ملکي وګړو باندې بمباري کړي، ښځې ماشومان شهیدان کړي، سپین سرې شهیدانې کړي دي، سپین ږیرې شهیدانې کړي دي. آیا اشرف غني چې حکومت نشي کولی استعفا ورکړه، پرېږده وباله. دا څه دی د افغانستان په ولس باندې دي سور ور بل کړی دی. ستا د عمله څخه زموږ ولسونه دربدر رسول ولسونه په اور کې سوځل کېږي. نور د افغانستان ولس ته دغه زغم نور موږ نه لرو چې موږ ستاسې د دغه بې کفایت او ستاسې د دغه ظالمو ادارو سره زموږ ولسونه پاتې سي. ولس نور ستاسې سره نشته، ولس تر څه خوابده دی، ولس تر څه ناراضه دی. نور یې پرېږدئ، بس دې د نږدې خدای مو وشرموه. نه شرم لرئ نه حیا لرئ، سیاسري ماشومان سپین ږیري مو دربدره کړه، په اور کې سوځل کېږي. د ولس یې څه ګناه شته؟ دا یو پټو بازار دی، تا بمانو طایرې ورته نیولې، تا چې جنګ کولی تا به په ولسوالۍ کړی، پر سارا به دې کړی وی. زه یې هغه دویرو شورا ته ولاړ سي، هلته هره بلا چې کوي هلته وکړئ. دلته پر ولس باندې سور ور بل کړی دی. نور ولس تاسې د دغه ظلم طاقت نه لري. ولس د خدای وبېرېږي، د دې ولس وبېرېږي. تاسې د حکومت ځینو هغه مسؤلینو د چا معاینې نوړي په امریکا او روسیا او لندن کې ناستي، دلته د افغانانو دربدره خوارانو غریبانو اولادونه په شهادت رسېږي، د افغانانو کوشنیان ماشومان په شهادت رسېږي. پرون ماخوستان د سیاسري بچی پیدا سو، هغه سیاسر هم شهید سول، هغه کوشنی ماشوم د یوې شپې هم د دغه د برایي د بمبارۍ د عمله په شهادت ورسېدی. څنګه مسلمانان یاست؟